زما معزز سامعین و محترم ورونو د کومو پاکو شخصینو مبارکینو په یاد کې وصال ثواب کې او محبت کې چې موږ تاسو را جمع شوي یو نو اولا اغي مبارکانو ته د یو عظیم نسب شرف او فضیلت هم حاصل لې اغي مبارکان د سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک اولاده ده او بیا د عظیم شرف نه بعد شرف د علم د غدواړو ته حاصلو مقام د وراثت د غدواړو مبارکانو ته حاصلو دا دواړه مبارکان جامعین د ظواهر د بواطنو یعنی علماء ربانیینو مشایخ د طریقتو مخلصینو او په مقام د ارشاد الله جل جلاله د دواړه مبارکان مشرف ګرځولیو خو بیا د علم سره علم دې تنوي ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم نور يقذفه تبارك وتعالى في قلب عبد من عباده علم د کثرت الروایت نه عبارت نه دی بلکې دا عبارت د یو نور نه دی چې رب ذوالجلال د خپل بندګانو نه د یو بنده په زړه کې القو کی د دې مبارکانو د سینې د نور نه ډکوا دا مبارکان د نور خلق مربیانو تربیتونه وکول او په زړه کې د رب ذوالجلال ير پرتوا من لم يخش الله فليس بعالم کم سړی چې د رب کریم نه یریږي دا عالم نه دی د عالم صفت الله سبحانه و تعالی په خپل عظیم کلام شریف کې داسې بیانوي انما يخشى الله من عباده العلماء يخشى فعل دی علماوی فاعل دی ځکه مرفوم دی د رب کریم دی بندگانو کې چې د رب ذوالجلال نه ډیر یریږي دا علما دي او العلماء دلته معرف باللام راځي هر عالم نه یادای ځکه هر جماعت عالم لري د هر باطل فرقې قائد او داغي سرکرده او سرخیل د مولای العلماء خاص علماء یادای چې هغه د رب ذوالجلال نه یریږي پسړه کې دن ناغید الله سبحانه و تعالی ير لري دا دواړه مبارکان علماء او قدس علماء چې د رب ذوالجلال د ير نه د سینه ډکوا او بیا داسې علماء چې لا يخافون في الله وفي دينه لومة لائم د دین پر سوالو کې د الله د دین په بابت د ملامتګر د ملامتیانه ویریدل نه دا پروا نه کوله چې دا خلک به ما ملامت کی چې دا بیان ته ولي کې په دغه صفت چې دا د اولیاء دا د اهل الله او دا د انبیای مصلات او تسلیمات او دا د صحابه کرامو یو وصف جمیل چې هغه د حق په بیان کې د ملامتګر او د لایم د ملامتي او د لوم پروا نه وساتلې دغه صفت الله سبحانه و تعالی د دواړو مبارکانو ته عطا کړو